بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا دا دي إيماني او دا علمي مجالس دا سلسلة روانه و منگا دا موضوع شروع کری و چی شیطان زمانگا ابدی دشمن ده. شیطان زمانگا دیر هرسناک دشمن ده. شیطان اگه دشمن ده چی اگه یو موقع نپریدی زمانگ ده گمراه کولو. نو منگا پا دو نشستونو و ناستو که داغا شرون و چلون بیان کردو. پرون بیا منگ دا خبر شروع کرد چی دا دن دا بچکیدو طریقه سدا. منگو خبر شو چی شیطان زمان دیر خطرناک دشمن ده او دیر حرسناک دشمن ده. نو دا دن و بچکیگو سنگا باقی که منگ یو شپگ اعمال ذکر کردو، شپگ کارون منگ ذکر کردو چی پا دی سر انسان دا شیطان نا بچکیدیش. او نن به انشاءاللہ چی دا پا دی مبارک و مجالسو که 14 نمبر مجلس تے پا دی که با هم دک موضوع مخ کی موضوع پورا کو بے او آغا اعمال با بیانو، آغا کارونا، آغا ویناگانی چی پاگی سر یو انسان زان ساتلی شی دا شیطان نا، دا شیطان نا با بچ پاتی شی، پا حفاظت کی با پاتی شی. نو پرون سو خبری ذکر شی شپگ وما خبر دادا تحلیل سل پیری ویل، تحلیل لا الہ الا اللہ. اور دا منگ مختصر کو تحلیل موتوی لا الہ الا اللہ خدای و ذکر دے چی باقی کی لا الہ الا اللہ مرازی. پا حدیث کی رازی امام بخاری امام مسلم دا حدیث روڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ گورا چاچی لا الہ الا اللہ ہوئی وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. کم ذکر دے چاہتے یاد دے؟ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر في يوم 100 مرة. چاچی سل پیری دورزی داوی، چاچی دا سل پیری دا ورزی دا تحلیل او دا ذکر ہوئی كانت له عدل 10 رقاب. لکه دیچی لس غلامان زاد کی وكتبت له 100 حسنة. سل نیکیانی با دا پارولی کلیشی ومحیت عنه 100 سیئة. سل گناهون با اللہ دن لری کی دن با وریجی وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. او دما خام پوری دا دی ذکر دلاسوا اللہ سبحانه وتعالى دا مسلمان دا بند ساتی دا شیطان نا. نمخو ماغا اعمال بیانو چی راگی دلاستا شیطان نا بچ کے دی شاغلاری ذکر کو نیو پا گداشو او دا وم عمل شو. سل پیری تحلیل ویل يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تاتي سلبي دورزي دوي ألا بدا شيطان نساتي. أتم خبر، أتم حصن، أتم عمل كثرة ذكر الله تعالى. دل سبحانه وتعالى الذكر دير زياد كول ألا لرا يدول ذکر و اذکار دیر زیاد کول چه همیشه ستا جبا دا اللہ پا ذکر سر لمدی. سحر ما خام اذکار خودی دی، دا فرض منزل بعد اذکار خودی دی، خوچی دا دین علاوہ هم ستا جبا ہمیشه دا اللہ پا ذکر سر لمدی. نو اللہ با دی ساتی دا شیطان نا، دا غد چلونو نا، دا غد مکرونو نا، دا غد شرونو نا. حدیث کی رضی دا الحارث الاشعری رضی اللہ عنہ روایت تے
امام ترمذي راوړی دی ان الله امر يحيى بن زكريا ب5 كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. الله يحيى زوی د زکریا علیهم السلام هغه ته امر کړو چې ته 15 خبرې یادې که په خپله پې عمل وکړه او بیا چاته وښایه بني اسرائیلو ته او هغوی ته امر وکړه چې په دې عمل وکړي. زه هغه 15 خبرې نه ذکر کوم، یو پکې ذکر کوم. هغه یو پکې څه ده وآمرکم ان تذکروا الله. بني اسرائیلو ته ووایي زه تاسو ته امر کوم چې الله ډېر یادوئ. اوس ګوره ما څه ووي اتمه خبره ما څه ذکر کړه چې شیطان نه به ته بچ کېږي څه د لاسه الله له ذکر د لاسه. یو سړی به چې دې کې خو دا رانلو چې د ذکر د لاسه به د شیطان نه بچ شي، صرف پکې دا چې ذکر ډېر کوئ. نو بیا مخکې څه وایي فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا. دا کوم سړی چې ډېر ذکر کوي د مثال داسې دی لکه یو سړی دی د دشمن نه یې منډه کړه او دشمن د ده په نقش قدم روان دی، په ده پسې روان دی او ډېر تیز پسې روان دی. حتی اذا اتى على حصن حصین. نو دا سړی دا کوم چې منډه وایي دی یوې مضبوطې قلا ته راورسېدو. فاحرز نفسه منهم. نو دا خپل دشمن نه کوم چې په ده پسې شاته روانو یا نور دشمنان ورسره مو هغوی را روانو د هغوی نه یې ځان بچ کړو په کوم ځای کې په دې قلا کې. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. نو دغه شان یو شیطان چې تا تنګی تا ته وسوسې راچې ستا دشمن دی د هغه نه یو بنده ځان نشي بچ کولی مګر د الله په ذکر سره. نو د الله د ذکر مثال دغه قلا دی. کس یو ته ورننوتو نو د دشمن نه بچ شو. نو چې کله ته د الله ذکر ډېر وی نو تم په دې قلا کې د شیطان نه په حفاظت کې شوي او بچ شوي. یو روایت کې داسې هم راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی امام احمد راوړی ان المؤمن لينضي شياطينه كما ينضي احدكم بعيره في السفر. مؤمن چې دی دا خپل شیطان یې داسې ذلیله کړی که نه او داسې کمزوری کړی او داسې پې زورور شوی د دیندارۍ د لاسه د الله د ذکر د لاسه د عباداتو د لاسه د شیطان یې دومره کمزوری کړی او دومره یې ذلیله کړی لکه یو سړي چې خپل اوښ په سفر کې کمزوری کړی او د اوښ یې راټینګ کړی او روان او دی پې سوري. دغه شان د مؤمن په دې شیطان باندې زوروري خو د نیک عمل بنده دی. داسې خو چې بېدینه شي اخوا دېخوا شي ګډوډ شي بیا پې شیطان زوروري. خو مؤمن بنده په حقیقي معنو سره مؤمن بنده ده د شیطان ذلیله کړی او کمزوری کړی دی. ځکه چې د الله ذکر ډېر کوي، ځکه چې عبادات ډېر کوي، ځکه چې د الله سره رابطې مضبوطې دي. نو د هغې د لاسه شیطان ذلیله شوی دی، کمزوری شوی دی. څو خبرې شو؟ اته. نهمه خبره الحصن التاسع. نهم قلا، نهم عمل سجده تلاوت لګول. سجده تلاوت څه ته وایي؟ چې تلاوت کې او منځ کې داسې آیت راشي پای کې سجده وي. حدیث کې درځي ابو هریره رضی الله عنه وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد. کله چې د آدم بچی تلاوت کوي او د سجدې آیت راشي او سجده ولګوي اعتزل الشیطان یبکي، شیطان جدا شي او په ژړا شي
او دا وی یا ویلی تبعی دا زما دا پارا امیر ابن آدم بالسجود دا آدم بچی تا دا سجدی امرو شو فسجد سجدی ولگولا فله الجنة جنت تزان ورسو و امرتو بالسجود ما تا دا سجدی امر شیو سنگا چه آدم علیہ السلام تا سجدی ولگو فعصیتن ما ونمن لا فلی النار زما دا پارا جہنم تی دا حدیث امام مسلم راوڑے دا دین دا خبرم ثابت شوا دا دین دا خبر ثابت شوا چی سجدی دیری لگوا شیطان بدن تختی دی حدیث کی دو لکه اوس سړی دا وایي چې په دې حدیث کې خدا نه و چې دا سړی د شیطان نه په حفاظت کې شو اوبه کې دي څه بارک الله فیک ماشاء الله اعتذر الشیطان یبکی شیطان وی جدا شو جړلی جدا شو اعتذر څنګه د پریخو دی پریخو لاړو نو چې یو سجده د تلاوت ته لګې د شیطان دا حال نو چې ته ډېرې سجدې لګې نو د شیطان به سهاري د فرض منځونو سجدې شوې د نفلي منځونو په هغې کې د تهجدو د صلات الضحا تحیة الوضو تحیة المسجد او دا قسمه نفلي منځونه کې نو د شیطان به سهالي څومره به تا نه لرې تښتي څومره به ذلیله کېږي لسم کار یا وینا چې په هغې سره شیطان نه ته ځان ساتلی شي هغه بسم الله ویل هر کار چې کې نو په اوله کې څه وایه بسم الله وایا الله به دې په دې کار کې برکت اچوي او د شیطان به پکې برخه نه وي هر کار چې شروع کې مسلمانه بسم الله وایا الله به دې په دې کار کې برکت اچوي او د شیطان به پکې برخه نه وي لکه کوم ځای کې اسې یو څو به ترې ذکر کړو شریعت کې ډېر ځایونه راغلي چې هلته بسم الله ویل پکار دي خو موږ به یو څو ذکر کړو او په دې بسم الله ویلو سره شیطان ذلیله کېږي خواریږي لکه حدیث کې دا راځي چې کله په سورلۍ باندې سوري او د سورلۍ تیندک وخوري ټوپ ووایي ګډه وډه شي نو بسم الله وایه دغه وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو صحابي نه دا واقعه نقل کېږي ابوالملیح دا خبره کوي امام ابو داود دا حدیث راوړی چې زه د پیغمبر سره ناست وم نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سورلۍ ټوپې ویې دنګل یا تیندکې وخوړو یا ګډه وډه شوه وی ما وی چې تعیس الشیطان شیطان دی الله ذلیله کړي وی ما ته وی چې داسې مه وایه چې شیطان دی الله خوار کړي یا ذلیله کړي یا دې وشرم کله چې ته دا ووایې تعاظما شیطان څه شي غټ شي ولې غټ شي زده کوي جواب ده بارک الله فیک یعنی اگر سوچ کشی دا آدم یعنی دا آدم بچه زمان یریگی او ما دومره تنگ کو چې دغه د ما ته خیرې وکړې چې الله دې ذلیله کړي او الله دې داسې مه وایه وایي ته چې کله دا ووایې چې تعیس الشیطان شیطان دې ذلیله شي خوار دې شي نو دا شیطان دومره غټ شي حتی یصیر مثل البیت د کور په شان جوړ شي او یقول بقوتي هغه دا وایي چې خپل زور سره مې کوم ځای ته ورسوه ګوره ولكن قل بسم الله ديسي حالاتك بسم الله وايا كالتي بسم الله هو فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب تيجي كلا بسم الله هو بدي شي ټیم کې نو شیطان وړوکی شي ذلیل شي ولې ذلیل شي ځکه چې وی الله یې کومه ته سره توجه ونه کړه نو دومره وړوکی شي چې د مچ په شان شي
دغه شان لکه شریعت موږ ته ویلي چې کور نه وځي بسم الله وایه. انس بن مالک روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله یو سړی د کور نه وځي نو دا دې ووایي بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. وی کله چې دې دا ووایي نو شیطانان د دې د مخې نه اخوا شي. کور نه وتو وخت کې بسم الله وي. دغه شان حدیث کې راځي امام بخاري امام مسلم راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو کې یو سړی د خپلې بیبي سره کوروالی کوي نو داسې دې وایي بسم الله. کوروالی چې شروع کوي څه به ووایي بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره شیطان. بسم الله بسم الله به ووایي او بیا به دغه ذکر وایي معنی سره اللهم جنبنا الشیطان یا الله موږ د شیطان نه لرې ساته وجنب الشیطان ما رزقتنا او ته چې موږ له بیا د دې کوروالي نه بعد څه راکې صحیح هغه ماشوم هغه هم د شیطان نه په حفاظت کې ساته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله الله دې دواړو له بچی ورکړي شیطان هغه له نقصان نشي ورکولی دغه چې بسم الله یې ویلي. دغه شان قضای حاجت ځای چې د هغې ته ننوتو په وخت کې هم یو حدیث کې راغلی چې بسم الله به وایي بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. دغه ذکر جدا راغی دا جدا. دغه شان ډوډۍ چې خورې هغه ټیم کې بسم الله ویل. امام مسلم دا حدیث راوړی وی کله چې یو سړی کور ته ننوځي تاسو کې او الله یاد کړي او بیا چې کله ډوډۍ خوري او الله یاد کړي یعنی په دواړو ځایونو کې الله یاد کړو نو شیطان څه وایي د نورو شیطانانو ته وایي نم د شپې ځای شتي او نم خوراک شتي. او کله چې دا سړی الله یاد نه کړي په ډوډۍ باندې او کور ته ننوتو وخت کې الله یاد نه کړي وایي شیطان هغه نورو ته وایي ادرکتم المبیت والعشاء د شپې ځای هم میلاو شو او خوراک هم میلاو شو. نو چې کله ته خوراک ته کښېنې نو بسم الله به وایې نو شیطان د سره بیا نه شریک کړي. څو کاره شو لس. یو لسم دا دی الحصن الحادي عشر. یو لسم کار دا دی چې په تقدیر باندې مضبوط ایمان په تقدیر باندې مضبوط ایمان. حدیث کی راځي ابو هريره رضی الله عنه روایت ته امام مسلم راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ډیر د فایدو نه ډک حدیث دی المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. تکړه مؤمن د الله خوښ دی د کمزوري مؤمن نه. تکړه څه معنا چې بدن یې پیړي ایمان کې تکړه وفي كل خیر او په هر مؤمن کې خیر شته که کمزور دی او که زورور دی خو خیر په هر یو کې شته. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هر شی چې تعالی فائدہ درکړي د هغې رس کوه ځان له فایدهمند شی لټوه واستعن بالله د الله نه پکې مرسته غواړه ولا تعجز کمزوری کېږه مه شکست مه منه بلکې خپل محنت کوه خپل کوشش کوه. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. او که چېرته څه مصیبت ته در ورسي څه حادثه در ورسي نو داسې مه وایه که ما داسې کړی وی نو داسې به شوی وی که چېرته داسې شوی وی نو داسې به شوی وی که چېرته ما هغه ته ویلی وی داسې به شوی دا خبرې به نه کوې ولکن قل داسې وایه قدر الله وما شاء فعل. الله چې په تقدیر کې څه لیکلي وو هغه یې لیکلي وو او مقې وکړو شی چې غوښتلي وو هغه یې وکړو. فإن لو تفتح عمل الشیطان دا لو ټکی نه لو که چېرته دا وی د شیطان عمل را کولاوی شیطان ته دروازه را کولاوی دا څه کوي شیطان ته دروازه را کولاوی. ته په تقدیر باندې مضبوط ایمان ساتي او شیطان له به موقع نه ورکې چې ستا په دې عمل کې څه برخه واخلي.
بلکې مضبوط عقیده به ستا په الله باندې چې څه چې وشو د الله په تقدیر کې لیکلي. که چېرته راوتی که چېرته تللی دا قسمه خبرې به نه کوې. ها د خیر په کار کې کولی شي، د خیر په کار کې لو ټکې استعمالولی شي، خو په مصیبتونو کې او په غمونو کې په دې کې دا ټکي به نه، بلکې ښکلې خبره زموږ څومره ښکلی شریعت دی، زړه به دې مطمئني، بس وړه خبره کوه په تقدیر کې لیکلی شي. غټ نه غټ مصیبت چې د باندې راشي نو بس په دې باندې خبره ختمه که الله په تقدیر کې لیکلي قدر الله وما شاء فعل. الله په تقدیر کې لیکلي او څه چې هغه وغوښتو هغه یې وکړو. نو په دې سره ته د شیطان نه څه شوې؟ بچ شوې. ځکه چې شیطان ته خو دروازه په کلمه د لو سره کولاوې ده. که چېرته مې دي شي یاره که چېرته دغه ټیم کې دا پلانې نه یې وتی نو اکسیډنټ به یې نه وی شوی، که چېرته دی د ملک نه نه وی راغلی هلته مړ وی نو یا هلته وی نو دې به نه وی مړ شوی، ده باندې به دا حدیثه نه وی راغلی. دا قسمه خبرې به نه کې. 12 کار دا دی الحصن الثاني عشر الاستعاذه، په الله پورې پناه نیوه، په الله پورې پناه نیوه. استعاذه څه ته وایي؟ اعوذ بالله ویل، په الله پورې پناه نیوه. اعوذ بالله معنی څه ده؟ زه پناه نیسم بالله په الله پورې، یعنی الله نه ته پناه طلب کې چې یا الله ما له پناه راکه ومې ساته د شیطان نه او د هغه د شر نه. دې ته استعاذه وایي. په ډېرو ځایونو کې شریعت موږ ته د استعاذې ویلي دي، دې ډېر لوی خیر او برکت پروت دی. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، قرآن چې ویه ولا اعوذ بالله وایه چې شیطان دې نه تنګوي، نه دې ګډوډ کوي. دا شان جومات ته چې ننوځو منګه اعوذ بالله العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. دا حدیث امام ابو داود راوړی. او دلته به دا فایده ذکر کم چې جومات ته ننوتو وخت کې عام مؤمنانو ته هغه بله دعا یاده ده، بسم الله والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك، یا یو کې راځي اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. دا ورته یاده، او دا دعا ډېر ورته نه ده یاده. حالانکه عبدالله بن عمرو وی كان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل المسجد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله جومات ته ننوتو دا به یې وي اعوذ بالله العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کله چې چا دا ذکر وي چې کله جومات ته ننوتو قال الشیطان، شیطان وی زموږ به هره خبره انشاءالله په دلیل سره شیطان دا وی حفظ مني سائر اليوم، دی خو بس ټوله ورځ زمانه په حفاظت کې شو، ځکه چې هلته پناه یې ونیوه په چا پورې؟ په الله پورې. دا شان قضای حاجت ته چې ځې اعوذ بالله من الخبث والخبائث، روایت کې راځي اللهم اني اعوذ بك یاده دلته که نه یاده اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د شیطانانو نارینو نه او د شیطانانو زنانو نه. نو بس د هر قسم شیطان نه وساتلی شو. دغه شان د غصې په وخت کې دا راغلي دي. حدیث کې راځي د سلیمان ابن سرد رضی الله عنه روایت دی، امام بخاري راوړی، امام مسلم راوړی. وایي زه د پیغمبر سره ناست وم ورجلان یستبمان، او دوه کسان دي یو بل ته کنځلي کې وران شوي، شیطان غصه کړي دي، غصه مې غصه کړي دي. فاحدهم احمر وجهه وانتفقت اوداجه، د هغه یو پکې مخ سور شوی دی او د مرۍ دا رګونه راپړسېدلي د ډېرو غصې نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اني لاعلم کلمه لو قالها ذهب عنه ما یجد، ما ته یو کلمه معلومه ده، یو خبر راته معلومه ده، که ده ووایي دا غصه به یې ختمه شوي. څه ده؟ لو قال اعوذ بالله من الشیطان، که پناه یې ونیوه په الله پورې د شیطان نه دا څه به ختم شي، ځکه چې دا غصه څوک یې راګرموي؟ شیطان.
ځکه دا کم ملګري چې زمونږ غوسه کېږي دا کم وروڼه خویندې هغوی ته دا وایو چې شیطان مه خوشحالوئ بیا په روژه کې بل اوس یو اخبار ټوټه مې ولیده وایي جومات کې ختم شو مټایانې تقسیمېدې هغه یو کس ته پکې مټایي نه ده رسېدلې هغه را لګېدلی دی چې دوه کسان یې وجلي دي که زخمیان کړي دي جومات کې دننه څه ده راسه مټایي یو مټایي ته وګوره او دې جګړې ته وګوره او په دې مازدیګري کې د روژې په دې مازدیګري کې زمونږ چې روژه سټارټ شي لکه اوس د عربو دا خلک دوی چې روژه سټارټ شي د خیر کارونه ډېر زیات شي او تلاوتونه په جوماتونو کې او ذکر او اذکار او جوماتونه کولاو پراته او بس څه ټایم چې ورځي تلاوت کوو او درسونه او بیانونه او دا خبرې روان زمونږ د پښتنو اکثر سي چې روژه راشي مازدیګري کې روژه چلې ولې ګورې ماته جګړې دي زمونږ د مازدیګري څه دي ذکر اذکار تلاوتونه ولې نه ګورې څه چل دی خوله دې له ماته کړمه که د سړي زوی را مخامخ شي خېژم د باندې دلته وي خو روژه مې ده او دا قسمه خبرې د ماښامه پورې نو داسې واقعیت پکې راغلي د اورېدو خبرې نه دي یقیني تېر شوي کال تېر شوي نه د هغې نه مخکې کال په روژه باندې په روژه کې په واوره باندې 3 کسان مړه دي څو مړه دي 3 یو یې هغه کس وجلی دی چا چې واوره خرڅوله او 2 هغه وجلي دي کوم چې ده سره په دې واوره باندې وران شوي یو وي زما نمبر دی هغه بل وي زما دی 2 وي زما دی په دې سره تماچې وبړه پرته وو هغه 2 یې وویشتو هغه واورې والا چا چې خرڅوله هغه یې وویشتو وی چې زما نه شي د هېچا به نه شي او دا د روژې ده او دې څه پکې ووایي چې کله جګړه وکړه شکر وباسه روژه مې ووایي یعنې مطلب چې اوس هم ما ډېر د تقوا کار وکړو شکر وباسي چې روژه مې وه غصه د شیطان انتهایي خوښه ده ولې سوال ولې دقه یې وجه ده یعنې دې دومره بې کنټروله شي چې شیطان ورته څه وایي هغه کوي د غصې د لاسه خلکو قتلونه کړي دي که نه د غصې د لاسه خاوندانو ښځې طلاقې کړي دي د غصې د لاسه کورونه وران شوي دي وروروليانې ختمې شوي دي او ډېرې رشتې ګډوډې شوي دي ځکه هغه صحابي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راغی وایي ما ته وصیت وکړه نو هغه ورته څه لا تغضب بیا ورته یا رسول الله وصیت مطلب یعنې غټ چېرته څه اوږد وصیت اوږد او پلن وصیت راته وکړه هغه ورته لا تغضب غصه مه کوه بیا ورته لا تغضب 3 پیرې ورته غصه مه کوه علما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې غصه مه کوه د هر شر نه به په حفاظت کې ځکه چې غصه جړله ده د هر شر درشان شریعت مونږ ته یو ځای دا هم ښوولی چې هلته به استعاذه کوې چې کله سبحانک اللهم ووایې مانځه کې الله اکبر دی ودرې سبحانک اللهم وبحمدک بله دعا استفتاح دی وایي په دې پسې وبیا څه کوې اعوذ بالله به وایې استعاذه دی به هغې ځان له طریقې دي دغې شان شریعت وایي چې کوم ځای کې د شیطان ګډوډ کوي وسوسې درته راچي هم الله پورې پناه نیسه و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله چې کله شیطان درته وسوسې در اچوي که نه او ګډوډ کوي دي نو پناه نیسه په چا پورې په الله پورې ګوره عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه یو پیر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راغی وی یا رسول الله ای د الله پیغمبره ان الشیطان قد حال بیني وبین صلاتي وقراءتي ای د الله رسوله شیطان را باندې مونځ او قرات او هر شی را باندې ګډوډ کړي دي ګډوډ کوي را باندې راشي بس وسوسې او سوچونه دا راته راچي وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ذاک شیطان یقال له خنزب دا یو شیطان دی د څه نوم دی خنزب دی په منځه کې دغه کار دی دی مونځونه خرابوي فاذا احسسته فتعوذ بالله منه
چې کله تا ته محسوس شي چې دا شیطان راغلی او بیا د باندې مونځ خرابوي نو څه کوه اعوذ بالله وایه وادفل على يسارك ثلاثا او قص ربط دريب لارتك عثمان بن ابي العاص ففعلت ذلك فاذهبه الله عني دا کار موکو بس الله رناغا مسله ختم کړه درشه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدا دعا وخت ډیر قیمتي دعا د امام ابو داود راوړی ده واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت یا الله زتا پوری پنانی سم د دې خبرې نه چې شیطان مې د مرګ په وخت کې ګډوډ نه کړي شیطان ګوره د مرګ په وخت کې ګډوډ کول کوي ولې ګډوډ کول کوي چې کلمه ونه وایي ایمان نصیب نشي نو د دعا ډېره وایي ګوره والله سبحانه وتعالی زموږ ټول اخرې خاتمې په ایمان کې دغه شان شریعت دا ویلي چې د سپي غپا واورئ او د خر هنارې واورئ نو هم الله پورې پناه نیسئ د شیطان نه اذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان فإنهن يرين ما لا ترون ولي ځکه چې دوی شیطان لیدلی خر چې وغاپي خر چې عفوا خر چې وهڼېږي او سپی چې وغاپي نو دې ټیم کې به څه کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به وایي ولې ځکه چې دوی شیطان لیدلی دغه شان په خوب کې چې ویلېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره بیان کړې دی او حدیث کې امام ترمذي راوړی چې خوب کې ویلېږي نو هم په الله پورې پناه نیسه د شیطان نه دغه شان چې کله په خوب کې هغه څه ویني چې ویلېږي پې فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان حدیث کې راغلي دغه شان د سهار او د ماښام په اذکارو کې مشتي الغرض مقصد زما د خبرې دا و چې د 12 عمل چې کوم دی هغه څه دی الله پوری پناه نیوه 14 الحصن الثالث عشر غصه پټول څه کظم الغیظ غصه پټول غصه ختمول چې غصې په کنټرول کې نشي لږ ساعت مخکې جمعه خبره وکړه په مکه خبره ده یو حدیث کې داسې راځي امام بزار راوړی دی چې څه کسان ناسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغوی باندې تیر شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما هذا هغوی لګو دی بس وسجل له ويا رسول الله هذا فلان الصريع ما يصارع احد الا صرعه يا رسول الله پلانې پهلوان دی سم پهلوان دی او چې څوک سره پهلواني کوي دی راپرځوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی الا ادلکم علی من هو اشد من د دې نه غټ پهلوان دی ته ونه ښیم څوک دی رجل ظلمه رجل یو سړی دی بل سړي پې ظلم وکړو فکظم غیظه نو خپله غصې کنټرول کړه حالانکه بلو سره ظلم وکړو د غصه کنټرول کړه فغلبه په ده زورور شو وغلب شیطانه د ده په شیطان هم زورور شو وغلب شیطانه په خپل شیطان زورور شو وغلب شیطان صاحبه او دغه کس په شیطان هم زورور شو اوس د لوی پهلوان نه دی په څو خلکو زورور شو په دریو څنګه په خپل شیطان د هغه په شیطان او په هغه زمونږ پښتانه خو بس پکې داسې وایي که نه چې نه نه بدل اخیسته دا غیرت ته او پښتو ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فکظم غیظه غصه یې څه کړه پټې کړه ویس کړه الله په قرآن کې هم د مؤمنانو دا صفت ذکر کړی دی والکاظمین الغیظ متقیان پرهیزګاره خلک هغه دي چې دوی غصه سکي غصې په کنټرول کې والکاظمین الغیظ نو غصه پټول غصه ختمول غصه دباول غصه لرې کول د شیطان نه به بچ او لازم به بچ کېږي ځکه چې ته زورور شوې صرف په خپل شیطان نه د هغه بل په شیطان هم زورور شوې
نو چې ته پې زورور شي تاله به نقصان درکړي نشي درکولی نقصان څو خبرې شو 14 څوارلسمه تسویة الصفوف صفونه برابرول صفونه برابرول حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي امام ابو داود حدیث راوړی دی اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل صفونه برابر کوي او د اوږې د یو بل سره ولګوئ وسدوا الخلل او خالي ځایونه پکې پټ کوي بنې کوي خالی ځایونه پکې پرې نه دی ولینو بأیدي اخوانکم او نرم شي نرم که څوک هم د صف برابرولو لپاره اخوا دېخوا کوي نو ښه په نرمۍ سره اخوا دېخوا کېږي لکه یو نیم سره به کشتي کوي پوره نو خصوصا زموږ دا خلک نه دي کوم چې نه دي پوه دې مسلې زه یو پیر په منځه ودرېدم یو جومات کې یو خوا کې راسره پوښتنه ولاړو اندره دېخوا کېدو زما او د هغه په منځ کې تقریبا بل کس راتلو اشارې مو ورته داسې وکړې بیا د منځه د ودرېدو وخت نو دې مټ نه مو داسې مه کوو ما را دغه شو ما ته داسې وکړ نو زه ویرېدم ما ګوزار را باندې ونه کړي چېرته داسې په کوڅه یې ما ته وکتو چې لکه ولې ته ما ته دا وایې چې صف برابر کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لینو دې ټیم کې به ځان نرمې ځکه چې د صفونه برابرول واجب دي واجب خپه به د خپې سره لګې اوږه به د اوږې سره لګې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي ولا تذروا فروجات للشیطان او د شیطان دپاره به سوړې پکې نه پرېږدئ ځای به نه پرېږدئ شیطان ته د خپه چې د خپې سره ونه لګي ځای پاتې شو که پاتې نه شو پاتې شو ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله او چا چې صف یو کو وصل کو الله به وصل کی د خپل رحمت سره او چا چې صف پرې کو الله به د خپل رحمت نه پرې کی دا وړي خبرې دي ها نو په دې کې کوم شي چې د سړی به شیطان نه وساتلی شي لارې ورته بندې شي شیطان ته لارې بندې شو چې لارې بندې شو خو نه راځي که بعض ظالمان دې حدیث پورې وخاندي زما په مخ کې یو مولا خاندلی و دې پورې زما په مخ کې نه وي دا شیطان وي بیا د انسان د دوه خپو منځ کې ولې نه وځي د ده په دې منځ کې ولې نه وځي نو جواب د دې مسلې دا دی چې دا استهزا ده د پیغمبر په حدیثونو پورې شیطان لاره جوړوي ځاله لاره هلته حدیث کې دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که تاسو خپه د خپې سره ونه ولګوله خپه هم د خپې سره داسې ونه لګوله داسې دا داسې دې ته وایي خپه لګول ښه دې ته خپه لګول نه وایي نه دې ته وایي دې ته خپه لګول چې دا خپه هم د خپې سره ونه لګوله په زړونو کې به م اختلاف راشي څه به راشي اختلاف دغه کم عقل خلکو ته زه دایم کم عقل او ته څوک چې په حدیثونو پورې خاندي که مولا دی او که امیر زما خبره واورئ وایه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي خپې د خپو سره ولګوئ نو زړونو کې به م اختلاف نه راځي شیطان څه وایي شیطان څه غواړي شیطان غواړي چې اختلاف راشي نو شیطان غواړي چې اختلاف راشي نو اختلاف به څنګه راځي چې کله ته خپه د خپې سره ونه لګې دقه لار شیطان غواړي نو که اوس ته یوازې ولاړ او ستا په منځ کې لاندې شیطان اوړي راوړي نو شیطان څه کوي ورسېدې زما په خبره شیطان خو هغه لار غواړي د یو مسلمان او د بل مسلمان منځ کې اختلاف راشي هغه لار په دې راځي چې د خپه د ده نه جدا شي ځای پکې پیدا شي نه پکې ځي راځي و چې یو سړی ځان له ولاړ نو شیطان څه کوي چې هلته ورننوځي وروځي څه له ننوځي نو دا هسې د کم عقله خلکو خبرې دي حدیث راکړه اوس دی پکې دا خبرې کوي دغه وی نعمان ابن بشیر وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې موږ ته نصیحت وکړو امام ابو داود دا حدیث راوړی ګورئ
فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. ده أصحاب الكرام صفونه. نعمان بن بشير ويقولها وما يسرى ولده من بیا کسان لیدونه سی چل به کو یو کس بخپل اوګه د بل سره لګولې وه اوګه او دا زنګون نه دی دا به د بل د زنګون سره لګولی او دا قدم به د بل د قدم سره لګولی و. نو څو کاری شو؟ څوارلس. پنځلسم کار الحصن الخامس عشر چې منځ کې خطا شي سهو شي سجده ولګي. حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي امام مسلم دا حدیث راوړی چې په تاسو کې څوک په شک کې شي او پته ورته نه چې 3 رکعاته لمونځ یې کړی که 4 نو شک دې پرېږدي او په یقیني خبره دې عمل وکړي. یقیني څه ده؟ 3 به کم چې کم دی. د غالب ګمان مسله جدا ده او د شک مسله جدا ده. د غالب ګمان مسله هغه بله ده هم سجده سهو کې راځي. دلته مسله دا دی چې دا سړی په شک کې اوس پته نه شي کم یو دی نو شریعت ورته وایي شک پرېږده کومه چې یقیني ده هغه راونیسي. یقیني کومه ده؟ یقیني کمه ده. ثم يسجد قبل ان يسلم بیا دې د سلام نه مخکې سجده ولګوي. د سلام نه مخکې دې سجده سهو ولګوي. فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته. کده 5 کړي اوس د 4 رکعات کو شکی وکنه کېدې چې دی 5م شوی نو که دی 5م شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا مونځ د شفع شو 5 به نه حسابېږي د سجدې د لاسه جفت شو. وإن كان صلى إتماما ل4 او کچته 4 پوره کړي كانت ترغيما للشيطان نو شیطان به په دې سجدې سره ذلیل شي. په دې سجدې سره به شیطان څه شي؟ ذلیل به شي وبتښتي. 14م کار د مسلمانانو جماعت راټینګول. د مسلمانانو جماعت راټینګول د مسلمانانو نه جدا کېده. حدیث کی راځي امام نسائی راوړی دی ان الشیطان مع من فارق الجماعة يركض. شیطان دا هغه چا سره دی چې د مسلمانانو د جماعت نه جدا شي. د مسلمانانو د جماعت نه جدا شي. خو د مسلمانانو جماعت کوم یو دی چې کوم په حق دی؟ الجماعة ما وافق الحق. عبد الله بن مسعود وی جماعت هغه څوک ته چې په حق دی. وإن كنت وحدك څه معنی ده وإن كنت وحدك؟ اگر که یو وي اگر که یو وي بیا ته جماعت. نو جماعت ته مسلمانانو به نه پرېږدي او ځکه خو شریعت ډېر اهتمام کړی چې د مسلمانان را جمع شي. لکه مثال جمع سره مونځ 5 وخت ولې د جمع سره مونځ دی چې د مسلمانانو کې اتحاد و اتفاق یو وي جدا نه شي. چې جدا شو نو شیطان بیا په دوی باندې غالب کېږي. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فعلیکم بالجماعه د جمع سره ځان لازم کوي. فانما یأکل الذئب القاسیه. شرمخ کومه بیزه خوري؟ کومه چې د کنډک نه جدا وي. کنډک کې چې باغې حمله کوي نشي کولی خو چې کومه یو پکې د کنډک نه جدا شوه کومه ګډه یا بیزه د کنډک نه جدا شوه شرمخ هم دقه خوري. دغه شان په مجلس کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مه جدا کېږئ. یو ځای کښېنئ پاسئ. په سفر کې مه جدا کېږئ. دغه شان چې ډوډۍ خورئ نو راجمع کېږئ. دا ټولې خبرې څه دپاره ښایي؟ دې دپاره چې مؤمنان یو ځای نو شیطان نه به بچي. څو کارونه شو؟ 14. ولسمه خبره هغه دا ده
تشهد کې چې کینې تشهد ته چې کینې که هغه اولنی او که اخرنی اولنی تشهد یې موږ چې ورته لنډه قاعده وایو او بیا اخرنی قاعده په دې باندې د تشهد د ګوته په دې سره اشاره کول یعنې دا داسې نیوه د دې نه شیطان سخت تنګ دی حدیث کې راځي امام احمد راوړی لهي اشد علی الشیطان من الحدید په قاعده باندې چې ناست او دا ګوتې دې نیولي که نه دا په شیطان باندې د وسپنې د ګزار نه هم زیاته سخته لګي او صحیح طریقه دې کې څه ده چې دا څنګه چې په تشهد کېناستې التحیات چې شروع کړو بس دا ګوته به اوچته ونیسي او د هغه مولیانو خبره کمزوري ده کوم چې وایي چې په اشهد ان لا اله الا الله کې به راوچتې وایي ځکه چې هلته توحید دی نو ته الله یووالی بیانې د دې لپاره به د سبابه دې ته د توحید ګوته هم وایي د شهادت ګوته ورته هم وایي د مسواک ګوته ورته هم وایي او د کنځلو ګوته ورته هم وایي ځکه خلک کله کنځلي کوي چاته دا ګوته ورته داسې خوځوي نو دا ګوته دې دپاره نه اوچتی دی چې د توحید ګویي کوي دا ګوته ولې اوچتی د دعا دپاره لکه لاس یې چې اوچت کړي ځکه یو کس دوه ګوتې اوچتې کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یوه که یوه او دا مسنون طریقه هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابت دی چې بعضو دواګانو په ځي کې دعاګانې غوښتې او دا ګوته به یې داسې نیولې وه د عربو کې اوس هم تاسو به د مشران خصوصا د دوی لیدلي کله دعا کوي ناسې ځان له جومات کې یا په لار روان دا ګوتې ورسره داسې نیولي د دې مطلب دی چې لاس یې اوچت کړي نو دا لاس اوچتول ته چې څنګه په تحیات کېناستې دې طریقه ده دا داسې به نه نیسي داسې ځکه چې حدیث کې راځي دا سر به ور لږ ټیټ کړی داسې ټیټ او داسې به یې ونیسي دقه شان داسې به یې ونیسي د اخر د تشهده پورې اخر د تحیات یا اخر د قیدې یا هغه دعاګانې چې ووایې ربنا اتنا او په هغې پسې که نورې دعاګانې څوک وایي نه دا به سلام ګرځولو پورې به دا ګوته داسې ونیسي الحسن الثامن عشر اتلسم کار مونځ سوترې ته کول سوترې ته مونځ کول یعنې کله چې ځان له مونځ کې نو ځان ته مخې ته سوترې ښوده لازم ځان ته صحیح ښوده حدیث کې راځي اذا صلى احدكم الى ستره فليدن منها لا يقطع عليه الشيطان صلاته څوک چې سوتره کېږدي ځان ته نو دې سوترې ته دې نږدې ودرېږي چې شیطان په ده باندې دا مونځ پرې نه کړي دلیل دی چې چا سوتره کېښوده نو د شیطان نه بچ شو الحسن التاسع عشر نولسم کار واضحه ده دعاګانې د الله نه ډېرې غوښته چې کله هم دعاګانې غواړې نو دا دعا پکې غواړه څه چې یا الله د شیطان نه مې په امن و امان کې ساتي او د هغه د شر نه مې ساتي شلم کار دا دی الحسن العشرون د شیطان مخالفت کول د شیطان مخالفت کول په کوم کار چې هغه خوشحالیږي هغه کار مخالفت څه ته وایي په کوم کار چې هغه خوشحالیږي هغه کار نه کول او کم کار باندې چې هغه خفه کېږي چې مې کول الله بندګي ده وي مې کوه هغه کول بچ بیتې ځکه چې شیطان ته پته ولګېدي چې دې سړي باندې زما وس نه راشي هغه زما مخالفت کوي هغه چې زه څه خوښوم هغه یې نه کوي او چې څه الله خوښوي هغه کوي کوم څه چې زما نه دي خوښ هغه کوي الحسن الحادي والعشرون استغفار ډیر ویل استغفار ډیر ویل او په ځان کې تقوا راوسته ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون تقوادار خلکو باندې چې کله شیطان راشي کنه او کوشش د هغه د ګمراه کولو کوي نو هغه الله را یاد کړي الله را یاد کړي الله ته رجوع کړي استغفار وکړي توبه وباسي الحسن الثاني والعشرون دویشتم د الله په
کتاب باندې منګولې لګول، د الله په دین باندې مضبوطې منګولې لګول، الله به دې وساتي، الله به دې وساتي د شیطان نه. درشن الحصن الثالث والعشرون، درشتم کار اتباع الصراط المستقیم، د نیغې لارې تابعداري کول. او نیغه لار کومه یوه ده؟ قرآن او سنت، دا نیغه لار ده. قرآن او حدیث راونیسئ، دا نیغه لار ده، جنت ته به ورسئ. پنځیشتم کار، پنځیشتم څلېرشتم کار دا دی، او دا به اخرنی ذکر کو، د خپل کور حفاظت کول، د خپل کور حفاظت کول چې د کور ته شیطان را نشي. کور بنیادي ځای دی، هلته ستا بچي دي، هلته دې ښځه ده، هلته دې خویندې وروڼه دي، هلته دې مور پلار دي. نو چې د دې ځای حفاظت وکړي، نو دا تا د غټ ځای حفاظت وکړو. د خپل کور حفاظت وکړه چې د شیطان نه بچ شي. ښه، د کور حفاظت به څنګه کېږي؟ یو څو خبرې به ته زه ذکر کړم. اولنۍ چې ورننوځي الله یادوه. د کور د حفاظت طریقه څه ده؟ چې ننوځي الله یادوه. مخکې موږ سره حدیث تیر شو، امام مسلم چې کوم حدیث راوړی موږ لږ ساعت مخکې ذکر کړو، چې کوم سړی کور ته ننوځي او کور ته ننوتو سره د الله ذکر وکړو، وعند طعامه، او کله چې خوراک کو الله یاد کو، نو شیطان څه وایي نورو شیطانانو ته، نورو خپلو ملګرو ته، وی لا مبیت لکم ولا عشا، په دې کور کې نه د شپې ځای شتي او نه پکې خوراک شتي. یاده کوئ، ګوره، په دې کور کې نه د خوب ځای شتي او نه د خوراک، یعنې دې کور کې ستاسو ځای نشتي، ځای دی. نو چې شیطان لړ، خبره ختمه شو که نه، ته په حفاظت کې شو. دغه شان چې کور ته ورننوځي، په خپلو خپلوانو سلام اچول، کور کې چې څوک دي په هغوی سلام اچول. انس ابن مالک وی، امام ترمذي دا حدیث راوړی، وی پیغمبر ماته ویلو، یا بنیه، ای زویا، اذا دخلت علی اهلک، کله چې ته خپل کور ته ورننوځي، په خپلو خپلوانو ورننوځي، فسلم یکن برکة علیک وعلی اهل بیتک، څنګه چې کور ته ورننوځي نو سلام اچوه، د دې د لاسه به الله په تام برکت راولي، او ستا په اهل و عیال کور والا باندې برکت راولي. نو چې کور ته برکت راغی، نو خو شیطان ته لاړ که نه. بیا دلته یو څو خبرې اهمې د پښتنو سره تعلق ساتي. بعض دا وی په ښځه باندې سلام اچول بې غیرتوب دی. بعض داسې وایي په ښځه باندې سلام اچول بې غیرتوب دی. ورته وایه دا غیرت ته جیب کې کېده. شریعت دا وایي چې کور ته ننوځي سلام به اچي، که خور دې مخې ته ده، که مور دې ده، که ښځه دې ده، که لور دې ده، که ترور دې ده، که هر څوک ده، چې کور ته ورننوتې سلام به اچي. بعض چې ورننوځي دقه شان خالي، یعنې هېڅ هم نه وایي، او هغه کور کې چې څوک ده هغوی ورته په خیر راغلی. دا غیر شرعي طریقه ده. په خیر راغلی، الله دې وبخښه وایه، هېڅ خبره نه. خو دا کوم سړی چې ورننوځي شروع به د څه نه کوي؟ سلام. بعض چې ورننوځي له برېتونه وینې ساسي، څه شو، راشئ سامان اوچت کوي، ای د پلانۍ لور، ای د پلانۍ، او کنځلې او بدې ردې شروع کړي. هسې تاسو سوچ وکړئ، دا ګوره ډېره ښکلې خبره ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم انس ابن مالک ته څه وایي؟ وایي ته چې کور ته ننوځې او سلام واچوې، نو څه به وي؟ برکت به وي که نه. ښه، چې ته کور ته ورننوځې او د ننوتو سره ښځه وکنځې، ابتدا د شیطاني کار نه وشوه، نو دې کور کې به برکت د کوم ځای نه راشي؟ د کوم ځای نه به برکت راشي؟ غټ پټ سړی به یو، او د اسلام په دې طریقه به نه خبر چې کور ته وننوځي نو څه به کوې.
نو دا د کور د حفاظت کولو یو طریقه ده. دغه شان کور صفا ساتل د شیطان د آواز نه، د شیطان د آواز نه. که د شیطان آوازونه څه دي؟ یو حدیث به ته ذکر کړم. جابر بن عبدالله وی، امام ترمذی دا حدیث راوړی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عبدالرحمن بن عوف لاس ونیو ځان سره روان کو، فانطلق به الى ابنه ابراهیم، نو خپل زوی پسې بوتو ابراهیم پسې، فوجده یجود بنفسه، ابراهیم په اخرنۍ سلګو کې ساتي وته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوی ابراهیم. فاخذه النبي صلی الله علیه وسلم فوضعه في حجره فبكى، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل زوی راونیو غېږ کې ونیو په ژړا شوت. بعضې روایتونو کې راځي ښکلي کو بینې کو. عبدالرحمن ورته ویل تبکي یا رسول الله، تاسو هم ژاړئ؟ اولم تكن نهیت عن البکا، تاسو له ژړا نه منع کړې ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لا ولكن نهیت عن صوتین احمقین فاجرین، ما د دې ژړا نه منع نه ده کړې، ما منع کړې ده د دو اوازونو نه، د کم عقل خلکو اوازونه دي، د فاجرو خلکو دي، د ګناهګارو اوازونه دي. صوت عند مصیبة خمش وجوه وشق جیوب، د مصیبت په وخت کې آواز، مصیبت په وخت کې کوم آواز دی؟ واویلا کول، ویر کول، دا د مصیبت دا آواز د الله بدي شي. مصیبت په وخت کې کپړې اسلول، مصیبت په وخت کې خپل مخ راشو کول. ورنت شیطان، او دویم د شیطان آواز دی. د شیطان کوم آواز دی؟ ټنګ ټکور او سندري. ته به کور درې دوه آوازونو نه صفا ساتي، دواړه په اصل کې دواړه آوازونه د ابلیس آوازونه دي. دا بل کارو ابلیس خوښوي که نه، چې ته د الله په تقدیر باندې اعتراض وکړي، د جاهلیت خبرو کې شیطان دا خوښوي که د دې نه به هم کور ساتي، او دغه شان د دې بل نه د ټنګ ټکور نه به هم کور ساتي. نو وروره چې کور کې د هر چا سره ځان له موبایل، او نن سبا خو ټیک ټاکر چا ته وایي چې په ټیک ټاک ډېر مشهوري، دومره غونته کې به یي ګیر او برید به یې نه راغی، دی به ټیک ټاکر. تباهي وشوه دې ټیک ټاکو، تباهي وکړه. دا وړو وړو ماشومانو له موبایل اخیستي دي، هغه پکې کله د کور د زنانو ویډیو پکې هم راولي، سبا هغه ویډیو په نیټ باندې چلیږي او د هغې د لاسې به مرګونه مو وشي. چې په کور کې د هر چا سره ځان له موبایل دی، ځان له ټیک ټاک دی، ځان له فیسبوک دی، ځان له یوټیوب دی، نو ته به د شیطان د دې آواز نه دا کور صفا کړي؟ نشي. چې ستا بچي ځان له کمره کې کیني، موبایل یې ګوري، تا ته څه پته ده؟ د سعودي عرب نه ورته دا خښته موبایل ولېږه غټ، ورته خوشحاله مې ماشاءالله وي، هغوی وایي چې موبایل له ولېږه. دا موبایل دې ولېږلی، ته ته خبر هم نه، مور ته خبر هم نه ده، نور مشران ته تپوس هم نه کوي. ته دا ګرنټي را کولی شي چې ستا کور د دې شیطاني اواز نه صفا دی؟ او چې بیا دې پکې ډیش لګولی، او چې بیا دې ټي وي ایښودی کور کې، او په هغې دا ګند بلا لګېدلي، نو شیطاني اواز نه خو تا کور صفا نه کړو، تا خو شیطان راوړی دننه دې کېنولی، تا خو شیطان راوړی دی، راوستی دی کور ته دننه. ستا په کور کې برکت ته کوم ځای نه راشي؟ بیا راشي موږ ته وایي جي وایي برکت نشته کور کې، او په مخه وایي زما او د ښځې جګړې دي، او په مخه جګړې، او مینه محبت وایي نشته، مینه محبت نشته، د خواښ اسخر او د انګور او د جاخې. نو ته برکت به د کوم ځای نه راشي چې تا پکې شیطان له مضبوطې قلاګانې ورکړي دي، شیطان پکې دننه پروت دی. شیطان خو ستا په کور کې ځایونه ځان له جوړ کړي دي، نو د کوم ځای نه به برکت راشي؟ دغه شان یو طریقه د کور د صفا کولو دا ده
او د حفاظت کولو چې کور صفا کړي د تصویرانو نه او د بوتانو نه، بې ضرورت تصویران. دغه شان هغه تصویران چې په لاسونو جوړ شوي دي، بوتان د لرګي دي که د ګټې دي که د کاڼي د هر څه دي، د دې نه کور صفا ساتل. په دیوالونو باندې به تصویران نه لګې، په ټیبلو باندې به تصویران نه ایږدې. بعضو د کټ سر ته چې دی نو څه چل کړی تصویر یې ایښودی، دا چې وي زموږ د ځوانۍ تصویر. او بعضو پریم لګولی، په پریم کې د پلار تصویر او د نیکه دا چې وي الله دې وبخي داغه و. دا ټول ناروا کارونه دي. حدیث کې سره ځي واضحه حدیث واضحه، لا تدخل الملائکة بیتا فیه کلب ولا صوره. ملائکه هغه کور ته نه ننوځي چې په کوم کور کې څه سپی او تصویرانی. د حدیث امام بخاری و مسلم راوړی. نو چې ستا کور کې ملائکو ته نه راځي، نو چې ملائک نه راځي نو څوک ورته راځي؟ شیطانان ورته راځي. نو چې شیطانان ورته راځي نو ستا کور په حفاظت کې نه شو. دا د کور د حفاظت لپاره ما یو څو طریقې وي. یو طریقه موږ پرون ذکر کړې وه، سورې بقرې تلاوت. سورې بقرې تلاوت په کور کې ډېر کول، دې سره شیطانان د کور نه تښتي. په کور کې زنانه خو نفلي فرضي مونځونه به کوي، خو چې نارینه پکې هم نفلي مونځ کوي، کور کې برکت وي. کور کې ټولو ته زما نصیحت دی، علمي بیانونه د علماو پکې لګوئ، درسونه بیانونه. MP3 نن سبا راوتي دغه وړې پکې هم شتي، غټې پکې هم شي، او سم غټ اواز وي. میموري کارډ پکې ولګې، یا یې د موبایل سره ټچ کې، یا یې د بلوټوث سره ټچ کې، درسونه به پکې روان. په کور کې دغه ولګې، زنانه هم درس اوري، ماشومان هم اوري، نارینه هم اوري، کور کې به دې برکت وي. دین به مې زده کوي هغوی، کور کې به دې برکت ومي. دغه شان کنځلې بنځلې نه کول کور کې، د کنځلو سره د کور نه برکت ختمېږي. کنځلې به نه کوې، سپکه خوله به نه خوځې. که د ښځې سره چې ته ورانه وشوې نو په ښایسته طریقې سره، په ښایسته اخلاقو سره د هغې پوه کول، او د ذکر او اذکار اهتمام، او بچو له دیني تربیت. الله به یې د کور حفاظت کوي. دا ټولې څو طریقې شوې؟ 24 ټولې بیانولی شي ته؟ بیان یې کړه. اولنی اخلاص، د قرآن تلاوت ډېر کول. دریم د سورې بقرې تلاوت ډېر کول. څلورم آیت الکرسي ویل. پنځم د سورې بقرې آخري 2 آیتونه ویل. شپږم د آخرني 2 سورتونه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ویل. اوم د تحلیل د ذکر سل پیری کول، لا اله الا الله کوم چې موږ نن ذکر کو. اتم د الله ذکر ډېر کول. نهم د تلاوت سجده لګول. لسم بسم الله ویل. یو لسم په ایمان باندې تقدیر، په تقدیر باندې ایمان. دولسم استعاذه په الله پورې پناه نیول د شیطان نه. دیارلسم غصه پټول. څوارلسم صفونه برابرول. پنځلسم چې په منځ کې سهو شي سجده سهو لګول. شپاړسم د مسلمانانو جماعت راټینګول. ولسم په قاعده کې د تشهد په ګوته باندې اشاره کول. اتلسم د منځه په وخت کې سوترې ته ودرېده. نولسم دعاګانې ډېرې غوښته. شلم د شیطان مخالفت کول. یویشتم استغفار ډېر ول او په ځان کې تقوا راویسته. دویشتم د الله په کتاب باندې منګورې لګول. د سویم د دېرشتم د صراط المستقیم تابعداري کول.
څلېرویشتم د خپل کور حفاظت کول او د کور د حفاظت طریقه موږ بیان کړه. دا څلېرویشت اعمال دي، په دې به اکتفا وکړو، دا ښه تفصیلي موږ بیان کړو. دا څلېرویشت کارونه، ویناګانې، اعمال، دا چې د خپل ژوند کې راوستو، الله به دې ساتي د څه نه؟ د شیطان نه. په دې باندې به دا مجلس هم ختم کړو، دا موضوع هم ختمه شوه. الله دې موږ د شیطان د هر شر نه ساتي. الله دې زموږ د کورونو حفاظت وکړي. الله دې زموږ د بیبیانو حفاظت وکړي. الله دې هغوی د فحاشۍ او د بېحیایۍ نه ساتي. الله دې زموږ د ځوانانو، زموږ د بچو حفاظت وکړي. الله دې زموږ ځوانان د نشو تماشو نه لرې ساتي. الله دې هغوی د ډمتوب نه لرې ساتي. او الله سبحانه وتعالی دې په دې مبارکه میاشت کې موږ د جهنم د اور نه آزاد کړي. او الله دې زموږ د روژې، تراویح، منځونه، دعاګانې، درسونه، ذکر او اذکار دې الله قبول کړي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.